دا یو عجیبه خبره عزتمندو مخې ته راغلل او تاسو ته به زه شریکه کړم د قرآن د 3 آیاتونو نه. نو شیخ الاسلام ابن تیمیه رحمه الله فرمایي چې قرآن کریم کې 3 آیاتونو کې الله مونږ ته د جمیلو شیانو امر کوي. یو فاصبر صبرا جمیلا، صبر کوه صبر جمیل. صبر جمیل څه ته وایي چې مخلوق ته پکې شکایت نه وي، خالص او خالص د الله دپاره وي او الله سره وي. دویم چې دی صفح جمیل، سورت حجر کې الله فرمایي فاصفح الصفح الجمیل، مخ وګرځوه د مخالفینو او د ظالمانو نه په ښایسته طریقه باندې مخ ګرځولو سره. د چا د کنځلو، د چا د خبرو، د بدو ردو، د سپکو سپورو جوابونو باندې وخت مه ضایع کوه، الله ته سپاره. نو صفح جمیل به کوې. دریم هجر جمیل چې الله رب العالمین سورت مزمل کې فرمایي وهجرهم هجرا جمیلا، دا مخالفین، دا مجرمین، دا ظالمان، دا ګناهګار، دا د الله د دینو دشمنان، دا پرېږده په ښایسته پرېښودلو سره، په هجر جمیل سره. هغسې تعامل ورسره کوه چې الله او رسول الله صلی الله علیه وسلم تا ته وایي. په خپل ژوند کې به دا 3 خبرې راولئ چې 3 آیاتونو کې مستقلا ذکر شوي دي: صبر جمیل او هجر جمیل او صفح جمیل. ان شاء الله تبارک وتعالی ډیره د خیر خبره ده او په آیاتونو کریمو سره ثابته ده.